مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سیرت سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د بني قریظه یهود ټول بلا قید او شرط تسلیم سوه. څرنګه چې د اوس قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د هغو د عفو غوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم د اوس د قبیله و مشر او رئیس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته پریښاوه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د هغه زخم د علاج د پاره په مسجد نبوي کې وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنه د حکم کولو د پاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بوده سپرېدلای سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمی او ضعیف دی. نو یا سعد رضی الله تعالی عنه پر یو شی پریستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنه دغه ستونی استخ پروت دی او خر رهی دی. پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل، یا سعد، د خپلو متعاهدینو سره دی احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم و تا ته پرېښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت یې پر کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنه وویل، پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، کبل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په مقصد پوه سوه، نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سوه، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره ناست دی، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي، د خلقو خبرې نه اوري. اوس چې سعد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و منطقه ته نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ سو او اصحاب کرامو ته وفرمایل، قوموا الى سيدكم، یعنی وخپل مشر او سردار ته مو ولاړ سي. ټول خلق د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عزت لپاره ولاړ سو. يهود هم د سعد رضی الله تعالی عنه دغه لوی قدر او عزت ولیدي. اوس نو ټول خلق
د سعد رضی الله تعالی عنہ د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل یا سعد د بني قریظه په باره کې می حکم تا ته درکړی دی، د دوی په باره کې چې څنګه ستا خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله تعالی عنہ وویل زما حکم پر دوی یعنی یهودو چلیږي؟ خلق ویل هو. سعد رضی الله تعالی عنہ د اوس و مشرانو ته وکتل او ویل زما حکم پر اوس چلیږي؟ چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنہ قبیله او د يهودو حلفاء او متعاهدین دي. د اوس مشرانو ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد؟ بیا د خزرج و مشران ته وکتل ویل زما حکم پر خزرج چلیږي؟ هغه ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد؟ بیا د مهاجر مسلمانانو و طرف ته وکتل او ویل زما حکم پر مسلمانانو چلیږي؟ ټول زما په حکم راضی یاست؟ هغه ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد؟ بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته کتل او ویل هغه څوک چې هلته ناس دي زما حکم پر چلیږي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب وو. دا څه ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چلیږي؟ د ادب په سبب یو ویل حکم می پر هغه چا چلیږي چې هلته ناس دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یا سعد. نو ویل زه د بني قریظه پر يهودو حکم کوم چې نر دې ټول ووژل سي، ښځې او کوچنیان دې بندیان واخیستل سي او مالونه دې تقسیم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل الله اکبر، تا پر دوی د الله په حکم وکړي، هغه الله چې تر اوو اسمانو لوړ دی. ورونو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ حکم د عدل او انصاف په آخري درجه کې وو. د بني قریظه يهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت یې کړی وو، پر هغه سربېره د مسلمانانو د نیست او نابود کولو د پاره 1500 توري، 2000 نیزه، 300 زغري، 500 سپره سره یو ځای کړی وو چې مسلمانانو ته پس له هغه څخه په لاس ورغله چې د دوی قلاوی فتح کړي. خیر سعد رضی الله تعالی عنہ خپل حکم وکي. يهود د لری ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پیښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې يهود دي د بنت الحارث په کور کې چې د بني نجار څخه یو ښځه بندیان سي او د دوی د پاره دي د مدینه منورې په بازار کې خندقونه وکیندل سي. د خندقو تر کیندلو وروسته امر وکي چې 10 نفر يهود راولي. 10 نفر راوستل سو او د هغو غاړي ووهل سو. پاته يهود په هغه کور کې بندیان دي، نه پوهیږي چې د هغه 10 نفر سره څه وسو. بیا یې نور 10 نفر راوسته، دا هم حلال کړ سو او يهود نه دي خبر چې څه ور سره کیږي. هلته په پاته يهودو کې یو وویل دغه اوس په مش څه کوي؟ کعب ابن اسد هغه د يهودو مشر ورته وکتل او ویل والله ما ستاسو په مثل به عقلان نه دي لیدلي. آیا ته نوینه چې 10 نفر بیاي او بیا ناراضي؟ په والله دغه حلال دل دي. او واقعا 200 نفر يهود په یو ورځ ووجل سو. په دغه طریقه سره هغه د غدر او خیانت شاماران ووجل سو. هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه مات کړه او د احزاب کومک په هغه وخت کې د مسلمانانو پر ضد وکي چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخه ورځ تیرولې چې دوی په خپل دغه عمل سره د جنگ د لوی مجرمانو څخه وګرځیدل. هغه مجرمان چې د محاکمه او اعدام لائق او مستحق و او د دوی سره یو ځای هغه د بني النظیر شیطان او د احزاب د جنگ لوی مجرم حیی ابن اخطب هم ووجل سو. ځکه هغه وخت چې قریش او غطفان لاړه د بني قریظه د يهودو سره د دوی وقلاته ننوتی. دا هم په دې سبب چې د کعب ابن اسد سره یې پر خپل هغه وعده وفا کړی وي چې کعب یې وغدر او خیانت ته تشویقاوه چې د مسلمانانو پر ضد د احزاب ملګرتیا وکړه. اوس چې دغه حیی ابن اخطب د وجلو د پاره راوستل سو، د یو ښه قیمت بها یا ګران قیمت لباس اغوستی وو.
مګر هغه د هر طرفه د یوې ګوتې پر اندازه څیرلی و. دا د دې دپاره چې د مسلمانانو په ښه ورنسي. ورونو د یهودو و خیانت ته متوجه سي. اوس چې حیی ابن اخطب راوستل سو، لاسونه یې د غاړې سره په رسۍ تړلي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل په والله ما ستا د دشمنۍ په سبب هیڅ وخت ځان ملامت نه دی بللی. یعنی زه دغه ستا سره پر دشمنۍ نه پښیمانه یم او نه ځان ملامت بولم، مګر دا چې الله څوک غالبه کوي هغه غالبه کیږي. او بیا یو خلکو ته مخ ور واړاوه ویل ای خلکو د الله په امر نه یم خفه، دا لیکل سوی تقدیر دی. الله پر بني اسرائیل دغه وژنه لیکلې ده. او بیا کښېنستی غاړه په توره ووهل سوه. ورونو حیی ابن اخطب یهودي د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها پلار که ستاسې په یاد وي هغه څوک دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته په هجرت راغلی نو دی او د ورور ابو یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدنې دپاره ورغله او په ماښام کې ستړي هلاک بیرته کور ته راغله. او د ورور پوښتنه ځینې وکړه چې دغه سړی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی، یعنی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ او ده ورته ویل هو هغه دی. ویل چې هغه دی نو څه اراده لري؟ ده ویل تر کومه وخته چې ژوندی یم دشمني به کوم. نو خود دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دشمنی نه پښیمانه و او نه ځان ملامتاوه. او د هجرت په 5م کال کې په دغه طریقه سره ووژل سو. او د یهودو د ښځو څخه یوه ښځه ووژل سوه. او دا هغه څوک و چې پر خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه یې د قلا څخه د میچنې پل را وغورځاوه او هغه شهید کړي. نو دا د هغه په قصاص کې ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي ویل د یهودو په نرانو کې که د چا وریښتان راشنه سوي وه یعنی بلوغ ته رسېدلی وو هغه ووژنئ، او که د چا وریښتان نه وه راشنه سوي یعنی کوچنی وو هغه مه وژنئ. د یهودو څخه یو نفر چې نوم یې زبیر ابن طابا و او د یهودو د مشرانو څخه و. کم وخت چې د حلالېدو دپاره راوستل سو د انصارو د مسلمانانو څخه یو نفر چې ثابت ابن قیس نومېدی ولیدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل یا رسول الله دغه زبیر ابن طابا ما ته راوبخښه ځکه ده د بعاث د جنگ په ورځ زما سره کومک کړی دی چې دغه جنگ تر اسلام د مخه په جاهلیت کې یو جنگ و. نو مسلمان ویل ده په هغه ورځ زه په بندیانو کې ولیدلم او اله کړم لکه څرنګه چې ده زه آزاد کړی یم غواړم چې زه هم آزاد کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دی ستا. نو زبیر ابن طابا د مرګ څخه خلاص. بیا نو زبیر یهودي و هغه انصاری ته وویل زه خو دې خلاص کړم مګر ښځه اولاد او مال به مې ځي. انصاری بیا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله د ده ښځه اولاد او مال څنګه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه یې هم ستا په اختیار، ټول شیان یې ور وبخښل. زبیر ابن طابا خوشاله سو او بیا یې پوښتنه وکړه چې د کعب ابن اسد سره څه کیږي؟ کعب ابن اسد د بني قریظه د یهودو مشر ویل هغه وژل کیږي. بیا یې ویل د حیی ابن اخطب سره څه کیږي چې د بني نظیر د یهودو مشر و. که ستاسې قصه په یاد وي هغه چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه او دی بیا خیبر ته ولاړی او هلته د خیبر مشر هم سو. او بیا ده او د ده ملګرو دغه د کفارو احزاب یا ډلې د مسلمانانو د جنگ دپاره راټولې کړې. اوس چې کفار بیرته د خندق څخه ولاړه نو دی د بني قریظه د یهودو سره په قلا کې پاته سو او دی هم بندي ونیول سو. نو دغه زبیر ابن طابا پوښتنه وکړه چې د حیی ابن اخطب سره څه کیږي؟ ویل هغه هم وژل کیږي. نو ده ویل زه هم د خپل ځان دپاره په ژوند نه یم خوښ چې حیی ابن اخطب او کعب ابن اسد وژل کیږي او زه دې پاته یم. انصاري ویل سړیه ته ستا ښځه ستا اولاد مې د مرګ خلاص کړاست، مال مې در خلاص کړي، نور نو څه غواړې؟ یهودي ویل یا زه خپله ښځه او اولادونه
جنت ته را سره بیایم. د ټولو ازادي بیرته وررد کړه او دی حلال کړه سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل بلکې دی خپل کورنۍ اورته ورسره بیایي. دا د الله جل جلاله قدرت او اراده ده. مسلمانانو نجات ورکړي او د وررد کړي. د يهودو څخه یو بل نوې ځوان چې فقط څو ورځې مخکې بلوغ ته رسېدلی و صرف بریتو یې خط وهلی و، دا یې هم د وژلو دپاره راوستی، ځکه هر بالغ نر وژل کېدی. دغه ځوان چې نوم یې رفاعه القرظي و د مسلمانانو په یوه ښځه پورې وموښتی، ویل خلاص مې که په والله بیا لمونځ کوم. ښځه چې سلما بنت قیس النجاریه نومېده، زړه یې پر وسوځي. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی او ویل یا رسول الله دغه رفاعه را وبخښه، د وعده را سره وکړه چې لمونځ به کوي، یعنی مسلمانېږي او لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی پرېږدئ. دا ځوان هم د مرګ خلاص شو. رفاعه ایمان راوړي، ښه صادق او عابد مسلمان ځنې جوړ شو. د قرآن مجید د حافظانو څخه شو او د هغو کسانو څخه شو چې خلق به د الله جل جلاله و دین او لارې ته دعوتول. کم وخت چې به په یوه علمي مجلس کې ناست و، وعظ او نصیحت به کاوه او غوښته به چې قسم واخلي، نو به ویل قسم په هغه ذات چې زه د بني قریظه په ورځ خلاص کړم. حال دا چې زما او د مرګ په مابین کې څو ګامه پاته وه. رفاعت الله جل جلاله په آخري لحظو کې نجات ورکړي. د بني قریظه د یهودو آخري حالت دغه و چې نر یې ټول ووژل سوه، ښځې او کوچنیان یې پس له هغه څخه چې خمس یا پنځمه ځینې واخیستل سوه پر مسلمانانو وویشل سوه. د آس و خاوند ته 3 حصې ورکول سوې چې یوه یې د ده او 2 یې د آس وې، او پیاده سړي ته 1 حصه ورکول سوه، او د خمس منځیانې د سعد ابن زید الانصاري رضی الله تعالی عنه تر مشرۍ لاندې و نجد ته ولېږل سوې چې په بدل کې یې آسان او اسلحه رانیول سوه. په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه ریحانه بنت عمرو ابن خناقه وه. دا چې ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کړه او که د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره دغسې منځه پاته وه، په دې کې اختلاف دی. څوک وایي دغسې منځه ورسره پاته وه او څوک وایي چې دا یې آزاده کړه او په نکاح یې کړه. خو زه به دلته د ریحانې د اسلام قصه درته رانقل کړم. ریحانه چې د بني قریظه په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و اسلام ته دعوت کړه. دې انکار وکړي، اسلام یې نه کوي قبول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل که اسلام قبول کې آزاده به دې کم او په نکاح به دې کم، هم به آزاده او هم به زما په نکاح سي، په دې شرط چې اسلام قبول کې. مگر ریحانه پر خپل دین ټینګه وه. اوس نو ریحانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې ده، ځکه د ده منځه ده، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه نه ځینې راځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه دی راځي چې یو څوک دې د ده سره اوسېږي او هغه دې بې له اسلامه پر بل دین وي. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره ناست و چې د یو چا د ګامو یا قدمو غږ یې واورېدی چې یو څوک را رهیدي. راتلونکی نفر نه معلومیږي، خو صرف د پښو کړپۍ یې اورېدل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه راتلونکی سړی پلانی دی او د ریحانې د اسلام زیری یې راته راوړي. څو سړی و مجلس ته ور داخل سو او ویل یا رسول الله د ریحانې په اسلام زیری درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام خوشاله سو. په یوه روایت کې ویل کیږي چې دا یې آزاده او په نکاح کړه، او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې دغسې منځه پاته سوه. اوس چې د بني قریظه غزا پای ته ورسېده، الله جل جلاله د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه دعا قبول کړې وه چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې په خپله خیمه کې کړې وه، هغه چې د مخه مو د احزابو یا خندق په غزا کې درته بیان کړه. او د سعد رضی الله تعالی عنه
خیمه تر اوسه هم دلته په مسجد نبوي کې پاته وه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې سعد رضی الله تعالی عنه و ده علیه الصلاة والسلام ته نږدې وي او هر وخت یې خبر ونیسي. اوس چې د بني قریظه قصه پای ته ورسېده، د سعد رضی الله تعالی عنه زخم خوله خلاصه کړه او وینې بهېدل یې شروع کړه. په مسجد کې یوه بله خیمه د بني غفار هم ولاړه وه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه د زخم وینې و هغو ته ور ورسېدلې. هغو نارې کړې چې ای د خیمې خلقو، دغه څه شي دي چې ستاسې د طرفه څخه موږ ته راځي؟ چې ویې کتل د سعد رضی الله تعالی عنه د زخم څخه وینې بهیږي او دی رضی الله تعالی عنه وفات سوی وو. امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب ورېږدېدی. امام ترمذی د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي کوم وخت چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازه واخیستل سوه، منافقانو وویل دا د ده څنګه سپکه جنازه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د ده جنازه ملائکو وړله. ورونو، تاسې پوهیږئ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه 5 یا 6 کاله په اسلام کې تیر کړي دي. تر هجرت 1 کال د مخه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمان سو او د بني قریظه تر غزا وروسته چې د هجرت په 5 کال کې و د هغه غشي په واسطه په شهادت ورسېدی چې په خندق کې په وشتل سوی وو او دغه د مرګ په وخت کې مقام او درجه و چې عرش الرحمن د وفات په سبب ریږدي او یا زر ملائکه جنازې ته راکښته کیږي او دا چې تر مرګ وروسته په فردوس اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي، حور او غلمان د خدمت کوي، هغه خبرې تر قیاس لوړې دي. دا ولی یو انسان په 6 کلو کې دغه درجه ته رسیږي؟ د روژو د نیولو شمیر یې هم لږ و، د لمنځو د ادا کولو شمیر یې هم لږ و، حجونه او عمره یې هم نه و کړي. ولی و دغه مقام ته ورسېدی؟ دا ځکه چې دی رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق وو، د هغو په محبت کې صادق وو، د ده په وینه کې د الله او رسول الله محبت پروت وو. نن ورځ موږ او تاسې هم په صدق او اخلاص، په محبت او وفا دغه مقام ته رسېدلی سو. د بني قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو یو سړی ووژل سو چې هغه خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه، هغه چې د يهودو یوې ښځې د میچنې پل پر راوغورځاوه او په دغه موده کې دالته د مسلمانانو یو بل سړی چې ابو سنان ابن محسن رضی الله تعالی عنه په الهي مرګ سره وفات سو. مګر ابو لبابه چې د مسجد په یوه پایه یا عمود پورې تړلی وو، 6 ورځې هلته تړلی پاته سو. د هر لمانځه پر وخت به ښځه ورته راتله، د لمانځه دپاره به خلاصاوه، پس له لمانځه څخه به بیرته تړي او بیا د ده د توبې قبلېده د الله جل جلاله د طرفه د سهار په وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل سوه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمه رضی الله عنها په کور کې وو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها د خپل حجرې په دروازه کې ودرېده او ما ته راغږ کړه، یا ابا لبابه زیری درکوم، الله دې توبه قبول کړه. په دغه وخت کې خلق وروغورځېده چې خلاص یې کړي، مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه خلق منع کړه چې هیڅوک به مې نه خلاصوي بېله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار والمانځه ته راووتی، ابو لبابه رضی الله تعالی عنه یې خلاص کړي. دغه د بني قریظه غزا د هجرت د 5 کال د ذوالقعدې په میاشت کې پیښه سوه او 25 ورځې یې دوام وکړي. الله جل جلاله د خندق او د بني قریظه د غزاو په باره کې په سورة الاحزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړه چې په هغه آیاتو کې د دغو واقعاتو پر مهمو نقطو تبصره کیږي. د مؤمنانو او منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزابو د ذلیل کېدو حالات بیانوي
او د اهلی کتاب یعنی يهودو د غدر او خیانت نتیجه بیانوي. د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل. سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهور و، د هغه يهودو د لوی مجرمانو څخه و چې د مسلمانانو پر ضد احزاب سره یو ځای کړ. په مال او اسلحه سره یې د احزاب ډېر کومک وکړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې همیشه ازاراوه. اوس چې مسلمانان د بني قریظه د يهودو څخه فارغ شو، نو د خزرج د قبیله مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه ابو رافع د وجلو اجازه وغوښته. لکه څنګه چې د مخه مدرته ویل چې کعب ابن الاشرف يهودي د اوس د قبیله د مسلمانانو د طرفه ووجل شو. اوس د خزرج قبیله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبیله چې د کعب ابن الاشرف په وجلو لاس ته راوړي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وجلو اجازه وغوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وجلو اجازه ورکړه او دغه کار د عملي کولو په لار کې د شذو او کوچنیانو د وجلو څخه منع کړه. اوس نو دغه کوچنی ټولي چې شمیر یې 15 نفره او مشر عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ټول د خزرج د قبیله د بني سلمه څخه و، د خپل مقصد پر طرف رهیس و. دا ټولي د مدینه منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف رهیس و، ځکه د ابو رافع قلعه او هستوګنه هلته و. اوس چې د ابو رافع او قلعه ته ورنږدې سو، لمر لوېدلی و، خلق خپل کورو او ځایو ته تللي و. عبد الله وخپل ملګرو ته وویل تاسې د لیک شینې زه ورځم او د دروازوان سره خوږه معامله کوم، شاید وقلعه ته ننوځم. د قلعه د دروازې و طرف ته ورنږدې سو او هلته کالی پر داسې ډول سر راټول کړه او پورته کړه لکه یو څوک چې د قضای حاجت دپاره کښېني. داسې وخت دی چې د قلعه خلق خپلو کورو ته ننوتلي دي. نو دروازوان پر نارې کړه یا عبد الله که غواړې چې ننوځه، زه غواړم چې دروازه بنده کړم. د دروازوان دا خیال سو چې دی هم د قلعه د اوسیدونکو څخه دی او عبد الله یې په دې سبب نور ته وویل چې د نوم ور معلومو، بلکې عبد الله یعنی د الله بنده. دا په عربو کې عادت دی چې د چا نوم یې نه وزده د عبد الله په نامه سره ورته وایي. نو دروازوان ورته ویل ای د الله بنده که غواړې چې ننوځه، زه غواړم چې دروازه وتړم. عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه وایي زه هم قلعه ته ننوتم او هلته پټ شوم. اوس چې ټول خلق قلعه ته ننوتلي و، دروازوان دروازه بنده کړه او کلی یې هلته په یوه موږي وځړولې. پس له څه وخته څخه زه وکیلوی ته ور ولاړ شوم او دروازه مې خلاصه کړه. ابو رافع د خپلو اشنایانو یا انډیوالانو سره په یوه لوړه کوټه یا بلاخانه کې ناست او مجلس یې کاوه. نو زه په انتظار ورته کښېنستم. کم وخت چې د شپې د مجلس انډیوالان لاړه، نو زه و هغه بلاخانې ته ور وختم. هره دروازه چې به مې خلاصول هغه به مې زما د طرفه په ځان پسې تړل. دا د دې دپاره چې ما ویل که قوم په ما خبر هم سي، خو تر هغو به په ما پسې نه را رسیږي چې زه دی وژنم. څو هغه کوټې ته ورغلم چې دی هلته و. په کوټه کې تکه توره تاریکه ده او دی د خپلې کورنۍ په مابین کې دی. زه نه پوهېږم چې دی د کوټې په کوم ځای کې دی. نو مې غږ کړه ابا رافع. د ویل څوک یې؟ ما د غږ پر طرف ور الا کړه او په توره مې وارې پر وکړي. د یوه لو چغه وکړه او زه د کوټې څخه راووتم. هلته ګوښه ورته ودرېدم. نه پوهېږم چې وژلې به مې وي که یا. دوهم وار بیا و هغې کوټې ته ورننوتم او دا وار لکه د دغه مخور چې یم. ما ویل یا ابا رافع دا د څه شي اواز و؟ د ویل ستا مور ته دې ویل وي په کور کې یو سړی دی، زه په توره ووهلم. وایي زه پوه سوم چې کاري مې نه دی وهلی او نه مې دی وژلی. نو ورغلم، د تورې څوکه مې د ده پر نس کښېښول، څو د ده تر شا مې وایستل. اوس مې نو یقین سو چې و مې وژي. نو مې یوه دروازه خلاصول او راوتلم. څو وزینو ته ورسېدم. په زینو کې کښته کېږم. زما داسې خیال سو چې زینې خلاصې سوې او زم ځکې ته ورسېدم
چې مخ ته ولاړم هغه ولوېدم او پښه مې په پونډۍ کې ماته شوه. پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړل او لاړم د قلا د دروازې سره کښېنستم. ما ویل نن شپه نه وځم څو دا معلومه نه کم چې وژلی مې دی که یا. کم وخت چې د چرګانو اذانونه سوه یوه سړي د قلا پر سر نارې کړه د اهل حجاز تاجر ابو رافع ووژل سو. وروسته زه خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل الله جل جلاله ابو رافع ووژي. بیا نو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او کیسه مې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پښه دې وغځوه. ما پښه وغځول او د علیه الصلاة والسلام لاس پر تیر کړ. داسې سوه لکه هیڅ چې نه وه په سوي. دا د امام بخاري رحمه الله روایت و او ابن اسحاق رحمه الله وایي چې ټول نفر و ابو رافع ته ورننوته او ټولو د ده په وژلو کې اشتراک کړی دی، یعنی ټول مسلمانان ورغله. او هغه څوک چې دی یې تر مرګ پورې په توره واهه هغه عبدالله ابن انیس و. او په دغه روایت کې وایي کم وخت چې یې ابو رافع د شپې ووژي او د عبدالله ابن عتیق پښه ماته سوه نو ده یې واخیستی او د قلا په هغه موري کې چې د اوبو واله یا لښتۍ پکښې تېر سوی و ننوته او پټ سوه. یهودو اورونه بل کړه او هرې خواته په دوی پسې وګرځېده څو د دوی د پیدا کولو څخه ناامیده سوه. نو بیرته و ابو رافع ته ورغله او د عبدالله ملګرو عبدالله واخیستی څو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. د دغه ډلې لیږل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزاب د غزا او د بني قریظه د یهودو څخه فارغ سو او د جنگ و مجرمانو ته پوره جزا ورکړه نو یو هغه عربو او قبیلو ته چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد راټولې سوي وي او یو ځای سوي وي تعجیبي حمله متوجه کړه. دا هغه قبیله او قومونه و چې بیل زور او قوت یې د امن او سلامتیا ژوند نه خوښاوه. چې دغه مقصد دپاره څو غزاوې سوي دي او څو سریې لیږل سوي دي او دغه غزاو څخه د اسلام نشرول هم مقصد و. اوس به هغه غزاوې او سریې درته بیان سي چې د هجرت په 6م کال کې د حدیبیې تر صلح د مخه پیښې سوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولي دا هغه اوله ټولي و چې د احزاب او بني قریظه تر غزاو وروسته لیږل کیږي. دغه ټولي د افراد شمیر 10 نفره سپاره و او دغه ټولي مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه دی او د اسلام د مشهور قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر 1000 نفرو حساب دی، یعنی یوازې دی رضی الله تعالی عنه د 1000 نفرو جنگ کولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د هجرت په 6م کال د محرم د میاشتې په 10م تاریخ د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یوې منطقې ته ولېږي چې قرطاء ورته ویل کېده چې دا د بني بکر ابن کلاب قبیله وه او د مدینې منورې څخه 7 منزله لرې وه. د منزل څخه د یوې ورځې تګ مقصد دی. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه به د شپې تګ کاوه او د ورځې به پټېدی ځکه چې څوک په خبر نسی. کم وخت چې وقرطا ته ورسېدی هلته یې پر بني بکر ابن کلاب ناببره او د هغو په بېخبرتیا کې حمله وکړه. څرنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودی ټول وتښتېده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وکولای سوه چې د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي چې په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه وه. د کفارو و ښځو او کوچنیانو ته هم کم ضرر ونه رساوه، یعنی په هغو یې کار ونه درلودی ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې هدایت او امر ورته کړی و. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د خپلو ملګرو سره بیرته مدینې منورې ته تلی
پر لارې یوه کوچنۍ واقعه پیښه شوه چې د دغه واقعې آثار او نتایج ډېر لوی وه. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ملګرو پر لارې یو سړی ولیدی چې بدو، نو یې دغه نفر بندي ونیوی او نه پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی د یمامې د بنو حنیفه د قبیلې د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر و او د عمرې ته تللی او د مسیلمة الکذاب په امر او مشوره سره دا نیت هم کړی و چې پس له عمرې څخه به مدینې منورې ته ځم او هلته به په یوه طریقه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه دغه سړی بندي کوي او نه پیژني چې دغه نفر څوک دی. کوم وخت چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د خپل ډلې سره مدینې منورې ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حمله په کامیاب کېدلو سره خوشاله شو او دوی د هغه بندي خبر ورته ووایه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدی وی پیژندی، ویل آیا تاسو خبر یاست چې تاسو څوک بندي کړی دی؟ دوی ویل یا والله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا ثمامه ابن اثال دی، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې ثمامه دې د مسجد د دروازې سره وتړل شي او دغه بندي سره ښه معامله او گزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د بندي خانه سوه او صحابه کرامو به سهار او ماښام شیدې ورته راوړې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په ښه معامله امر کړی و او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ورځ د حال پوښتنه کول او خبرې به ورسره کولې. پوښتنه به ځنې کول، یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه به ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی، کمی ووجنې داسې څوک وجنې چې هغه د وینې د بدل اخیستونکي لري، یعنی کته ما ووجنې د بنو حنیفه قبیله زما بدل اخلي چې دغه قبیله 100,000 جنگي نفر درلوده، 100,000 نفر، یعنی به بدلې نه پاتې کېږم. او که عفو راته وکې داسې چاته عفو کوي چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دې نه هېروم. او کمال او پیسې غواړي څونه چې دې خوښوي هغونه وغواړه، یعنی دغه درو کارو څخه چې دې هر یو زما دپاره خوښ وي هغه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب نور کاوه، ځینې رهیبه سو او دی د مسجد په دروازه کې تړلی. دوهمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی، خبرې ورسره کوي او بیا یې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه بیا هم هغه پخوانی جواب پر هغه طریقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدا دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی و، ځکه اصحاب کرام به لیده چې تله او راتله د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام یې لیدي. قرآن کریم به اوریدي. دغه درې ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندي وو او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدی، د هغو د اخلاقو تر تاثیر لاندې سو. اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ سوه. درېیمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې هغه پوښتنه ځینې وکړه. ثمامه بیا هغه جواب ورته وویل، ویل کمی ووژنې د بدل خاوند وژنې، کمال غواړې څونه چې دې خوښه وي ویې غواړه، کمی معاف کې یو شاکره ته عفو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې عفو درته کوم. ثمامه ابن اثال معاف او الکی. ثمامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ادب تر تاثیر لاندې راغلی وو، د مسلمانانو اخلاق او گزاره لیدلی وو، قرآن مجید یې اوریدلی وو، اسلام یې په زړه ننوتلی وو. ثمامه هغه نږدې اوبو ته ورغلی، غسل یې وکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان سو. او ویل یا رسول الله د مځکې پر مخ مې بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټولو مخانو ماته خوښ وګرځېدی او په والله د مځکې پر مخ مې د هیڅ دین څخه دونه بد نه راتله لکه ستا د دین څخه، او اوس ستا دین تر ټولو ادیانو ماته خوښ وګرځېدی، او د هیڅ شار څخه مې دونه بد نه راتله لکه ستا د شار څخه، او اوس داسې شار نسته چې ستا تر شار مې دې خوښ وي. مګر کم وخت چې زه ستا اصحابو ونیولم هغه وخت
ما د عمرې نیت کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه خپل عمره دې پوره کړه او عمرې ته ولاړ شه. ثمامه هم د عمرې په نیت مکې مکرمې ته ولاړی. څرنګه چې دی د بنو حنیفه د مشرانو څخه و، نو معلومه خبره ده چې قریشو یې ډېر عزت وکړي. اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي، د اسلام او مسلمانانو تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك، او پر دغه ځای بس کړ. مګر قریشو او مشرکانو په دغه تلبیه کې دغه د شرک جملې هم پر زیاتولې، الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. اوس چې ثمامه د اسلام او مسلمانانو تلبیه وویل، قریش په تعجب کې سوه او ورته ویل یا ثمامه اصبعت، آیا د دینه اوښته؟ د ویل یا، بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مسلمان سویم. قریش ویل موږ دې بندي کوو؟ د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر څنګه مسلمانېږي؟ دا د قریشو دپاره لوی خطر و، ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لوی قبیله ده، او که هغه مسلمانه سي قریشو ته لوی مصیبت جوړیږي. نو اوس و ثمامه ته دمکۍ ورکوي، موږ دې بندي کوو، تهدیدوي، موږ دې وهو. ثمامه ویل تاسې ما نه بندي کولی سئ او نه مې وهلی سئ، خو پر دې سربیره به تاسې ته والله د یمامې څخه یوه دانه غنم او حبوبات را نسی، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه وي کړې. اصلا د یمامې مځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای و، ډېره زراعتي مځکه وه، او د مکې مکرمې د خلقو دپاره د ټولو حبوباتو لکه غنم، جواري، اوربشي او داسې نورو خوراکي موادو مصدر و. د دوی ټول حبوبات د یمامې څخه راتله. اوس چې ثمامه بیرته خپل قوم او قبیلې ته ولاړی، نو یې مکې مکرمې ته د حبوباتو وړل منع کړه. قوم هم دا د خبره قبوله کړه، پر مکه مکرمه یې حبوبات بند کړه. دلته په مکه مکرمه کې کاختي شروع شوه. قریشو کوشش وکړي چې د بله طرفه خپل خوراکي مواد پوره کړي، خو داسې ځای یې نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت یې په پوره سي. کاختي ډېره سوه او اهل مکه په تکلیف سوه. قریش چې مجبوره وه او د لوږې څخه په عذاب سوه، نو یې د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې یوه ډله ولېږل، او هلته یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته زارۍ کولې چې رحم وکړه، موږ ستا قوم او اهل یو، په لوږه مو مه وژنه، اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد را پرېږدي. ورونو متوجه سئ، د اسلام عزت و کومې درجې ته ورسېدی. هغه مغروره قریش اوس زارۍ او جګۍ کوي. د نبی الرحمه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځي، او ثمامه یې امر کوي چې قریشو ته خوراکي مواد ورپرېږده. ورونو اوس حالاتو تغییر وکړي، د ترازو پلې واوښتې، د مسلمانانو طرف درنیږي. خلق په هغه عزت او قوت پوه سوه چې اسلام او مسلمانانو لاس ته راوړي وو. لږ موده مخکې مسلمانان محاصره وه او تر هغه د مخه د وطنه وایستل سوه، مګر اوس د اسلام او مسلمانانو هغه عزت ویني چې د مکې اهل زارۍ ورته کوي چې خوراکي مواد ورپرېږدي. دغه کوچنی واقعه خلق په دې پوه کړه چې اسلام په کومه درجه کې معززه سوی دی. د بنو لحیان غزا دغه رنګ د هجرت د شپږم کال د ربیع الاول یا جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی لحیان په غزا ووتی. بنی لحیان د هغه کفارو څخه نه دي چې د خندق په جنگ کې اشتراک او ګډون کړی وي، بلکې بنو لحیان هغه څوک دي چې د ماء رجیع په فاجعه کې یې لاس درلودي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو نفرو اصحاب سره غدر او خیانت وکړي او د هغو د وژل کېدو سبب وګرځیده. دا هغه واقعه ده چې د خندق تر غزا د مخه پیښه شوه، او موږ په تفصیل سره بیان درته وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فاجعه او خپل اصحاب نه هیر کړي او نه د بنی لحیان غدر هیرو، مګر څرنګه چې د بنو لحیان کورونه د مکې مکرمې و حدودو ته نږدې وه،
او دا داسې وخت وو چې د مسلمانانو او قریشو او نورو عربو په مابین کې شدید حمله او جنگونه و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه نه بلل چې په دغه وخت کې دی وهغه منطقه ته ورسي چې هغه د لوی دشمن یعنی قریشو و منطقه ته نږدې وي. مګر اوس چې احزاب ذلیل سو، عزم او همت مات سو، تر یوې اندازې په دې قانع سو چې مسلمانانو ته ماته نسی ورکولای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه ولیده چې اوس د دې وخت راغلی دی چې د بنی لحیان څخه د خپل وجل سو اصحابو بدله او انتقام واخلي. اوس چې موقع مناسبه سو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دغه حمله مشرتوب پر غاړه واخیستی. نو ځکه غزا ورته ویل کیږي. غزا خو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اشتراک پکې کړی وي، او سریه بیا هغه ده چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر حمله کړې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی ورسره. اوس نو د بنی لحیان په غزا کې د مسلمانانو شمیر 200 نفر وو چې قائد او قومندان یې په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو. د بنی لحیان منطقه د مدینه منوره په جنوب کې او مکه مکرمه ته نږدې واقع ده. مسلمانانو 200 میله تګ وکړي څو د بنی لحیان او منطقه ته ورسېده. مګر بنی لحیان چې غدر او خیانت یې کړی وو او د خپل ګناه دروندوالی ور معلومو، په دې پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وخت د وختو و دوی ته د جزا ورکولو د پاره ورسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د خپل اصحابو پر وجل کېدو چپ نه پاتې کېدی. نو بنی لحیان په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینه منورې څخه راوتی په عوض د دې چې د جنوب او بنی لحیان پر طرف رهیسي، د شمال او شام پر طرف رهیسو او 10 میله د شام پر طرف لاړی، ترڅو چې خلکو دا فکر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام د حمله اراده لري. او اخبار هم داسې نشر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته برته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا